اوس الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته د مشرکانو مبارک وي چې د دوی مبارک شک مه کوه، دوی په باطل دي، دوی د پلار نیکه په لار روان دي، او بیا ورته د موسی علیه السلام تذکره کوي د تسلی لپاره. فلا تکو فی مریا، نو مه کېږه ته په شک کې، مما یعبد هؤلاء، د هغې نه چې بندګي کوي دا خلک، یعنی دوی چې د کومو معبودانو عبادت کوي په دې کې شک مه کوه، دغه معبودان هم باطل دي او دوی هم په باطله دي. د رسول الله وسلم خو شک نشته، که و مقصد امت ته خبر ورکول دي. ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل، بندگی نه کوي دوی مگر پشان دا هغه چې بندگی کوله پلارانو د دوی مخکې د دې نه، یعنی څنګه چې پلاران په ګډه وړو، څنګه چې دوی په ګډه وړي دغه شانې پلاران، یا معنی دا ده څنګه چې دوی دې بوتانو ته پراته دي نو همدغه شان بوتانو تر دوی پلار کې کم پراته، نو معبودان یو شان دي. وانا لموفوهم نصیبهم، او یقینا موږ پوره ورکوونکي یو دوی ته برخه د دوی، غیر منقوص چې کمه به نه کړی شي، یعنی د دوی سزا او بدله به دوی ته ښه پوره میلاوي. ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقینا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب، فاختلف فیه، نو اختلاف وکړی شو په هغې کې، تسلي وله ورکوي. دلته ګوره دا فایده، اختلاف وکړی شو، اختلاف هغه چا وکړو چې چا ونه منو، چا چې مننه وکړو اختلاف ونه کړو که نه، نو بعض قسم موږ ته تاسو اختلاف جوړوئ. ګوره اختلاف هغه څوک جوړوي چې څوک قرآن او حدیث ته غاړه رېږدي، یعنې زه اوس داسې کار وکړم قرآن او حدیث سره په دې ټیبل کې کښېنم چې راځئ منو، خو د الله او د الله د رسول خبرې دي که نه، دې کې دوه کسان درپسې وي موږ یې نه منو، زمونږ مذهب او زمونږ مولا او زمونږ ملک، نور وایي موږ یې منو. اختلاف چا وکړو؟ دا څوک چې نه مني. هغوی څه وایي؟ وایي دا ټول خلک په غلطه متفق وو، نو چې تا پکې دا صحیح لار وښوه نو اختلاف تا پیدا کړو. اختلاف خو دې ټولو د اول نه پیدا کړی دی چې د قرآن او حدیث په لاره نه روان، اختلاف خو دې ټولو کړی دی، نو چې کله پکې خبره ښکاره شوه نو بیا بعضو دغه اختلاف پرېښودو را واپس شو قرآن او حدیث ته، بعض په هغه اختلاف پاتې شو. حق چې څوک بین هغه اختلاف نه جوړوي، حق چې څوک بین هغه اختلاف ختموي، نو دلته فاختلف فی، اختلاف وکړی شو. اختلاف هغه چا وکړو چې تورات یې ونه منو، الله په هغه ټیم هم عذاب په هغوی راوستی شو. خو الله وایي ولولا کلمة سبقت من ربک، او که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د طرف د رب ستا نه، لقضی بینهم، خامخا فیصله به شوې په منځ د هغوی کې، وانهم لفی شک منه مریب، او یقینا هغوی خامخا په شک کې وو د دې نه، په سخت شک کې، یعنې د کتاب کې هغوی ښه سخت شک کوو، نه یې منله دا وحی. وان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، او یقینا هر یو د دوی نه هر کله چې راپورته کړی شي پوره به ورکړي دوی ته رب ستا بدله د عملونو د دوی، هغه که د قریشو کې دي، که هغه د موسی علیه السلام قوم دی، که هغه پخواني دی او که وسلي دي، الله وایي هر یو چې دوی کې قیامت ته راغی که نه، نو ستا رب به ورله پوره پوره بدله ورکوي، ښه عمل والا ته هم ښه بدله، بد عمل والا ته د هغه بده بدله. انه بما یعملون خبیر، یقینا هغه په عملونو د دوی خبردار دی، یا یقینا هغه په هغه څه چې دوی کړي دي خبردار دی. فاستقم کما امرت، نو کلک شه په دین لکه څنګه چې حکم شوی دی تا ته، پرېږده که دوی اختلاف کوي که هر څه کوي، ته په دین مضبوط اوسه. ومن تاب معک، او هغه څوک چې توبه یې ویستې ده ستا سره، یعنې کوم چې ستا ملګري دي او تاسو مضبوط اوسئ. ولا تطغوا، او د حد نه مه تېرېږئ، د الله د حدودو خیال ساتئ. انه بما تعملون بصیر، یقینا هغه الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، او مه کږېږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی، یعنې د ظالمانو ملګرتیا به نه کوئ، د هغوی طرفداري به نه کوئ. فتمسکم النار، نو وبرسي تاسو ته اور، او لوی ظلم څه دی؟ هغه شرک دی. وما لکم من دون الله من اولیاء، او نشتی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوستان، یعنی که چېرته ظالمانو ته کاږه شوئ که نه، اور به در ورسي، دوست به هم څوک نه وي. ثم لا تنصرون، بیا به مرسته نشي کېدی تاسو سره. واقم الصلاه، او قائموه مونځ طرفي النهار، په دواړو د طرفونو د ورځې کې، وزلفا من الليل،
او په اولنو ساعتونو کې د شپې یا بس ترجمه کوي او په نږدې وختونو کې د شپې ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا نیک عملونه بوزي بدو لرا بدای چې دی د په نیک اعمالو سره ختمیږي او دې په شان نزول کې روایت کې راځي چې دا یو کسو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی یا رسول الله په ما حد قایم کړه نو هغه ورته څه حد باندې قایم کړم وایي زه د یو زنانه سره میلاو شو او هر څه مې وکړو خو زنا مې نه ده کړې مطلب یعنې جماع مې نه ده کړې کوروالی نه دی شوی نو خو مؤمنان خلکو دینداره غلطي د انسان نه کېږي خو ښه خطاکار کوم یو د رسول الله وسلم وایي چې توبه وباسي دوی محسوسه کړئ زما دا کار خو د الله نافرماني ده نو ډایرکټ رسول الله وسلم خوا راغی به انتظار کوو چې ما به حد قایم کړي ده دا غوښته چې ما وویلي په کاڼو مړ به کړي خو چې توبه الله قبوله کړي بیا الله د آیت راولېږي نو رسول الله وسلم ورته اواز وکړو تا موږ سره ګوره دا مونځ وکړو که نه هغه او دې سره نور اعمال چې ته کوې دې سره به الله ستا دا ګناه معاف کړي یعنې دا داسې ګناه نه ده چې حد پرې قایم شي هغه یا رسول الله دا زما دپاره که نه ټول امت دپاره نه ټول امت دپاره ټول امت دپاره دا مسله ده چې نیکیانې بدیانې ختموي نو چې کله د نن ګناه وشي که نه سم دس پسې نیکی کوه او په ګناه پسې چې سړی ګناه کوي بیا به دغه ګناه کې سخت شي خو چې کله د ګناه وشي انسان کمزور دی کوتاهي ترې شوه سم دس پسې معمولي عبادت کوه خو کوه پسې چې دغه بدي ختمه شي ذلك ذکرى للذاکرین دا نصیحت دی د پاره د نصیحت اخیستونکو واصبر او صبر کوه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیک عمل کوونکو مخکې ورته مضبوط اوسه اوس ورته څه وایي صبر کوه دې نه بغیر کار نه کېږي دعوت کول او بې دې دعوت ټول دنیا ته فلولا كان من القرون من قبلكم بس ولې نه و د هغه قومونو نه چې مخکې و ستاسو نه اولو بقیه پوهې او سوچ والا خلک دلته الله ګیله کوي د پوخانو نه وی ولې نه و په هغه پوخانو قومونو کې عقل والا ينهون عن الفساد في الارض چې منع کولې د ګناهونو نه په ځمکه کې یعنې چې د عقل والا و عقل والا څه کار وی دا خلک د ګناهونو نه منع کولې الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لږ کسان د هغه خلکو نه چې بچ کړل موږ هغه د دوی نه یعنې کوم چې د الله په رحمت سره د عذابونو نه بچ شي د الله د غضب نه لږ کسانو هغوی به خلک منع کول خو عام پکې داسې عقل والا نه و چې دا خلک د ګناهونو نه منع کړی دې کې فایده ګوره چې کوم سړی خلک د الله د نافرمانۍ نه منع کوي د عقل خاوند دی او چې کوم سړی تا د الله په دشمنۍ کې اخته کوي د کم عقل دی دلته الله ګورو وایي دوی کې اولو بقیه ولې نه و اولو بقیه په عربي کې معنی دوی کې د پوهې او د سوچ خاوندان نه و او پوهه او سوچ څوک کوي چې هوښیار د عقل خاوند او دا واضحه ده لکه یو سړی ته دا وایي چې د الله بندګي کوه دغه الله ته مخامخ کېدی دي قبر دی حشر دی آخرت دی ولې خپل آخرت تباه کې دا د عقل د خاوند خبرې دي دې خبرو ته د عاقل سړي سوچ ځي کم عقل غونته کېدی بس سهار ماښام صرف دنیا او شهوت او دنیا او شهوت دا هوښیار دی ولې کم عقل دی اصل خبره تېره ده آخرت تېر دی نو دا کم عقل دی اگر که دنیا والا دته څه وایي دته هوښیار وایي واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه او روان شو هغه کسان چې ظلم یې کړی و په هغه نعمتونو پسې چې مسکړې شوي وو په هغې کې الله تېر شو په عیش او عشرت کې ورننوتو دغه پوخاني الله یادوي او بس مستی خپله کوله نه وکانو مجرمین او هغوی مجرمان زموږ دپاره پکې فایده دا ده چې ګورې داسې نه الله در سره ښه وکړي او هغه په تا باندې الټا اثر وکړي الټا اثر دا دی چې الله دله نعمتونه درکړي او نعمتونه د لاسه په ځای د دې چې ته شکرګزار شي په تا کې عاجزي راشي دینداره شي په تا کې مستی راشي تا کې تکبر راشي د الله سره دشمني شروع کړي والعیاذ بالله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم او نه دی رب ستا چې
تبا کی کلی والا په ظلم سره واهلها مصلحون او اوسیدون کی داغي اصلاح کون کی دې دوه تفسیرات یو دا مخکې ګور الله وی چې ولې په دې پوخانو کې څوک نو او خيار چې څه جوړ کړي چې خلک دې ګناه نه منع کولو د نیکی وته ویل اوس الله وی ګوره وی زه یو کلی اسنه تبا کوم چې ظلم وسره وک هغه کلی کې د مصلحین مصلح چاته وي د خلکو اصلاح چې خلکو ته د خکار وي د بد منه کوي الله وی چې یو کلی والا دي سي کنه هغه ځنه تبا کومه ځکه چې یو کلی والا دي سي دای صفتی او هغه تبا کړی شي دا ظلم شو ها یو دا تفسیر د دویم دا چې ظلم نه مراد هغه شرک دی چې الله محض په شرک باندې یو کلی نه تبا کوي دا مشهور تفسیر دی خو چې کله د شرک سره نور ګناهونه یوځای شي خصوصا فساد چې کله ډیر شي الله رب العزت بیا راونیسي یعنې داسې کلي شته چې هغوی شرک کوي خو چې کله د شرک نه علاوه نور فسادونه پکې نه وي الله رب العزت بیا عذاب نه راولي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة او که غوښتې رب ستا خامخا ګرځولي به وي خلک یوه ډله الله کولی شو داسې خو داسې ونه کړه ولا يزالون مختلفين او همیشه به دوی اختلاف کوونکي دا فیصله د الله ده چې دا خلک به همیشه اختلاف کوونکي یعنې طبیعت داسې ده الا من رحم ربك مګر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب ستا څه مطلب شو هغه د اختلاف نه بچي نو بس خو اختلاف رحمت دی او دلته الله چې کوم بچ کړی شو په هغه د الله رحم وشو نو هغه روایت هغه حدیث هغه موضوعي منګړت دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت رسول صلی الله علیه وسلم خو هر ځای کې ترغیب ورکړی چې امت یو شي ولذلك خلقهم او د دې دپاره پیدا کړي دي یعنې الله پیدا کړي دي د امتحان دپاره دي د اختلافات به راځي د امتحان به بیا به پته لګي چې څوک په دې اختلافاتو کې د الله مني څوک د شیطان مني څوک د خواهشاتو مني بل بندګۍ پته ویلې کې ته بندګۍ نه پیدا کړي وتمت کلمة ربک او پوره شوې د فیصله د رب ستا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين خامخا ډکوم به جهنم د پیریانو او د انسانانو ټولو نه دا الله فیصله ده نو که چېرته د الله دا خلک ټول راجمع کړی یو امت یې جوړ کړی وی ټول نیک عمله وی په زور الله نیک عمله کړی وی نو بیا داسې کېدای شي جنت هم ډک شي جهنم هم ډک شي نه چې الله رب العزت دا دنیا د امتحان ځای وګرځو نو اوس به کې د جنتي هم پته ولګي د جهنمي به هم ولګي ها اوس الله حکمت بیانوي ولې الله دا واقعي بیان کړي وکلا نقص عليك من انباء الرسل او ټول د رسولانو نه بیانو موږ په تا باندې د خبرونو د رسولانو نه ما نثبت به فؤادك هغه چې مضبوطه په هغې سره زړه ستا دا حکمت شو الله وی دا څومره چې د پیغمبرانو دا قصې موږ ته بیان کړي یا دا څومره بیان چې موږ ته وکړو د انبیاو د قصو نه د دې دپاره چې ستا د زړه ورسره مضبوط شي د نیکانو خلکو د پوخانو دیندارو خلکو واقعي چې سړی واوري هغې سره زړه ته اطمینان ورسوي بل سړي ته پته وي چې زما دپاره یو نمونه شتي وجاءك في هذه الحق او راغلی دی تا ته په دې کې حق په څه کې په دې قصو کې بارک الله فیک ان دا داسې باطلې قصې نه دي حق دی وموعظه او نصیحت وذکرى او یاداشت للمؤمنین دپاره د مؤمنانو دا زه چې په مخه تاسو ته وایم که نه چې دا قصې ګوره دې دپاره نه دي چې هسې خوند ترې والئ قصې الله وایي حق قصې دي او دې کې نصیحت دی او یاداشت دی د مؤمنانو دپاره وقل للذین لا یؤمنون او اوایا هغه کسانو ته چې ایمان نه راوړي اعملوا على مكانتكم عمل کوي په خپله طریقه انا عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي یو یعنې ستاسو خپله طریقه ده زموږ خپله طریقه ده بس پته به ولګي وانتظروا انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لرا علم
د غیب د اسمانونو او د ځمکې دی وإلیه یرجع الامر كله او خاص هغه ته ورګرځولی کېږي کارونه ټول فاعبده وتوکل علیه نو بندګي کوه د هغه رب او ځان وسپاره په هغه باندې چې خبره ټوله د هغه په لاس کې ده بس بیا خو په هغه ځان وسپارله او د هغه بندګي کوه وما ربك بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا ناخبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ وګوره د سورة هود په شروع کې د قرآن کریم تذکره وه چې ما دا کتاب در لېږلی دی د حکمتونو نه ډک دی او تا ته پکې وحي د دې وشوه د سورت په آخره کې هم د وحي خبره وشو هغه دا چې دا تا ته چې موږ دا وحي کوو او د انبیاو دا قصې درته بیانو په دې کې حق دی په دې کې نصیحت دی دا هغه وحي ده که